إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ډېر درنو محترمو مسلمانانو، ورونو او خویندو، الله متعال کله چې زمانه او ځمکه پیدا کړه، نو د زمانې په حساب باندې ځینې اوقاتو ته یې په نورو اوقاتو باندې فضیلت او لوړوالی ور وبخښه. همدارنګه ځینې ځمکو ته او بقاعو ته یې په نورو ځمکو او بقاعو باندې فضیلت ورکړی. که د ځمکو فضیلت ته وګورو، د صحیح احادیثو په رڼا کې مونږ او تاسو ته دا ویل شوي چې مسجد الحرام مکه مکرمه کې دا په نورو ځمکو باندې فضیلت لري، ځکه خو هلته یو لمونځ په 100,000 لمونځونو باندې تبدیلیږي. که انسان مسجد الحرام کې یو لمونځ د جمعې کوي، په دې معنی چې دته الله تعالی د 100,000 جمعو لمونځونو اجر ورکوي. که مثلا ته یو د مازدیګر لمونځ هلته ادا کوي، د 100,000 مازدیګر لمونځونو اجر الله تعالی انسان ته ورکوي. دا حدیث ثابت دی چې مسجد الحرام کې مکه مکرمه کې یو لمونځ په 100,000 لمونځونو تبدیلیږي. دا د یوې ځمکې فضیلت دی په نورو ځمکو باندې. همدارنګه احادیثو کې راغلي چې مسجد نبوي کې چې مدینه منوره کې دی، لمونځ کول یو لمونځ په 1000 لمونځونو باندې تبدیلیږي، او یو روایت داسې هم شته چې 50,000 لمونځونو باندې تبدیلیږي. دا د مسجد نبوي فضیلت دی. همدارنګه حدیث شریف شته چې مسجد اقصی چې فلسطین کې ده او هغه زمونږ او ستاسو لومړنۍ قبله وه، هلته یو لمونځ په 100 لمونځونو باندې تبدیلیږي. په دې معنی که څوک هلته لمونځ کوي، یو لمونځ په سبب باندې الله تعالی دته د 100 لمونځونو اجر او ثواب ورکوي. په همدې اساس مونږ او تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای: لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. سفر کول د عبادت په نیت باندې غیر د 3 مسجدونو نه بل مسجد ته جواز نه لري. که څوک مسجد الحرام ته سفر کوي، ته د استرالیا څخه، افغانستان څخه، بل هیواد څخه سفر کوي، د دې دپاره چې زه مسجد حرام کې لمونځ کوم، دا جایز دی. د دې دپاره چې مسجد نبوي ته لاړ شم، دا جایز دی. د دې دپاره چې مسجد اقصی ته لمانځه دپاره لاړ شم، جواز لري. غیر د دې نه نور ټول مساجد د جهان یو حیثیت لري، ځکه خو د عبادت په نیت باندې بل مسجد ته سفر کول جواز نه لري، ځکه ټول مساجد عین حیثیت، عین فضیلت لري. دغه لمونځ چې مونږ او تاسو په دې مسجد کې کوو، همدومره اجر چې مونږ او تاسو ته الله تعالی په دغه جمعې باندې راکوي، همدومره اجر په سیدنی کې هم شته، همدومره اجر په پرت کې هم شته، همدومره اجر په عراق او افغانستان کې هم شته. نو ځکه هم بل مسجد ته د عبادت په نیت یا د لمونځ کولو په نیت سفر جواز نه لري. که یو سړی یو هیواد ته سیاحت دپاره لاړ، خو دی هر مسجد ته لاړ، لمونځو کې ټول مساجد یو حیثیت لري. نو دا د ځمکو فضیلت دی.
چې ځمکې یو پر بل باندې فضیلت لري چې دغه درې په احادیثو کې ثابت دي. همدارنګه بدترین ځمکې هم موږ ته بیان شوي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي شر الاماکن الاسواق او کما قال علیه السلام، بدترین ځایونه بازارونه دي. بازار، سوق، دا ولې بدتر دی؟ ځکه بازار کې د الله یاد نشته. تاجر خیانت کوي، دکاندار خیانت کوي، دروغ وایي. که ته غواړې که نه غواړې سترګه دې په نامحرمو ښځو باندې، په لوسو ښځو باندې لګېږي. موسیقي آواز او غږ که ته غواړې که نه غواړې، هر دکان ته چې ورځي میوزیک دی، هر مارکیټ ته چې ورځي میوزیک دی، هر بس ته چې ورخیږي میوزیک دی. په دغه اساس ته چې مارکیټ ته ځې تر څو چې ځان ونه ساتې بېرته راځې، خامخا یو ګناه در څخه ترسره شوې. نو ځکه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم مارکیټ او بازار ته بد ځای ویلی دي. تر څو چې انسان ضرورت ونه لري، بازارونه د سیاحت ځای نه دی، د اوسېدلو ځای نه دی. فقط انسان ضرورت دپاره ورځي، ضرورت رافقه بېرته راشه. بهترین ځایونه د الله کورونه دي، مساجد دي. دا اجازه مونږ ته نشته چې مارکیټ ته لاړ شه قرار کښېنه. اکثر مونږ او تاسو چې مارکیټ ته چې لاړ شو، دا یو تعداد زه همیشه ګورم چې نور بېکاره شوی، راځه مارکیټ کې ساعت تېره، ولته دا چوکۍ دی هغه انتظارګاوې چې ګورې ټول دغه مشرانو نه ډک دي. فقط د سهار نه مازدیګر پورې هملته ناست دي، یا کتې وهي یا کیسې کوي یا بل کار، نه ذکر دی، نه الله یاد دی، نه لمونځ دی، نه یو عبادت دی، فقط هلته وخت تېرول دي. اما مسجد دپاره مونږ ته تشویق شوی، راشه وخت د مسجد کې تېر کړه، دلته اعتکاف وکړه، الله یاد کړه، ذکر وکړه، درود ووایه، قضایي لمونځونه دې وکړه، الله ته لږ توجه وکړه. ځکه په دنیا کې مونږ او تاسو ته غیر د الله نه اوس څه شی نه دی پاتې. همدارنګه مسلمانانو که زمانې ته وګورو، زمانه هم یو په بل باندې الله تعالی فضیلت ورته ورکړی. قرآن کریم کې الله مونږ او تاسو ته فرمایي ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. کله چې الله تعالی آسمانونه او ځمکې پیدا کړې او زمونږ او تاسو دغه شپه او ورځې په میاشتو باندې تقسیم کړه، 12 میاشتې الله وګرځولې. 12 شهرا، 12 میاشتې دا الله هم داسې ګرځولې دي تر څو مونږ او تاسو ته خپل حساب معلوم وي. منها 4 حرم، په دغه 12 میاشتو کې 4 میاشتې د حرام میاشتې دي. حرام میاشتې په دې معنا چې ډېر د عظمت او ډېر د اجر میاشتې دي. په دغه د حرام په میاشتو کې که عبادت کوي انسان، نسبت هغه 8 نورو میاشتو ته دې کې فضیلت دی، اجر زیات دی. روژه نیول، تلاوت کول، ذکر کول، خیرات کول، صله رحمي کول، مسکینانو سره کومک کول، همدردي کول، تفکر کول، دغه ټول عبادتونه دي. په دې 4 میاشتو کې اجر او فضیلت نسبت نورو ته زیات دی. دا په دې معنا نه چې 8 میاشتې ته غفلت وکړه او په دې 4 میاشتو کې عبادت وکړه. 8 میاشتو کې هم د الله پابند بنده اوسېږه، مګر په دغه 4 میاشتو کې الله تا ته یو اضافي کریډټ درکوي، تا ته اضافي اجر او بونس درکوي. دغه 4 میاشتې کومې میاشتې دي؟ حدیث شریف کې دي 3 متوالیات، 3 میاشتې پی در پی دي او یوه میاشتې جدا ده. پی در پی کومې میاشتې دي؟ ذوالقعده چې دا اوس وبښئ، شوال د وړوکې اختر میاشت ده روژې نه وروسته. ذوالقعده چې دغه اوس میاشت په جریان کې ده. ذوالحجه چې د حج میاشت ده. وبښئ معنا غلط شو. ذوالقعده، ذوالحجه، محرم. ذوالقعده اوسنۍ میاشت ده، ذوالحجه د حج میاشت ده، ورپسې محرم میاشت ده. دغه 3 میاشتې پی در پی دي. او بله میاشت 4م هغه 9مه میاشت ده چې رجب ورته موږ او تاسو وایو، رجب میاشت. ذوالقعده، ذوالحجه، محرم، رجب، دغه 4 میاشتې دې ته الله د حرام میاشتې وایي. منها 4 حرم. نو دغه میاشتې په نورو میاشتو باندې بیا فضیلت لري. څرنګه چې الله تعالی رمضان میاشت ولو که د حرام د میاشتو څخه نه ده، مګر هغې ته هم الله تعالی ځانګړی فضیلت او خاص مقام ورکړی. مګر د حرام میاشتو کې بیا 10 ورځې داسې شته چې د دغه 10 ورځو فضیلت په دغه ټولو 4 میاشتو باندې زیات دی. د دغه 10 ورځو فضیلت د رمضان پر میاشتې باندې هم زیات دی. مګر د دغه 10 ورځو مقابل کې اکثر مسلمانان غافل دي.
مونږ او تاسو رمضان په میاشت کې ګورو الحمدلله مساجد زمونږ ډک شي. یو مستحب او سنت عمل دپاره چې تراویح دی په مسجد کې ځای نه وي، مګر کله چې بیا د فرض لمونځونو خبره راځي مسجد خالی دی. کله مونږ 4 کسانو باندې جمع کوو، کله 5 کسانو باندې، کله 2 کسانو باندې، کله 15 ته خبر ورسیږي. اما رمضان میاشت کې مستحب عمل دپاره ګورو چې خیمه هم ډکه ده، مسجد هم ډک دی، پارکینګ هم ډک دی. مونږ او تاسو کې دغه اولویت بندي نشته چې کم کار ته زیات توجه وکړو، کم کار ته کم توجه وکړو. مستحب ته مو د فرض ځای ورکړی، فرضو ته مو د مستحب ځای ورکړی. دغه 10 ورځې چې الله تعالی د حرام په میاشتو کې ګرځولي، د دې 10 ورځو عبادت، په دې کې عبادت کول د دې فضیلت د رمضان څخه هم زیات دی. د دغه ورځو فضیلت د کال په ټولو ورځو باندې زیات دی، او د دغه 10 شپو عبادت غیر د لیلة القدر نه په ټولو شپو باندې فضیلت یې زیات دی. که دغه 10 ورځو کې انسان تلاوت کوي، دومره اجر الله ورته ورکوي چې په نور هیڅ ورځو کې ورته نه ورکوي. که څوک نفل کوي، دومره اجر ورته الله ورکوي چې په نور ورځو کې نه ورکوي. که څوک په دې کې روژه نیسي، دته الله دومره اجر ورکوي چې په نور ورځو کې دومره اجر د روژې نشته غیر د رمضان د روژې څخه، ځکه هغه فرضي روژه ده، هغه فرض دی. صله رحمي کول، د والدینو رضایت حاصلول، دعا کول، توبه کول، دغه ټول اعمال په دغه 10 ورځو کې ډېر زیات فضیلت لري. د جماعت پابندي کول، مسجد سره تړاو پیدا کول، محبت پیدا کول، دغه 10 ورځو کې ډېر زیات فضیلت لري. مګر هر کال تیریږي او دغه 10 ورځې داسې تیریږي لکه نور ورځو باندې، تفاوت په دې کې نشته. فقط زمونږ او تاسو توجه رمضان میاشت ده. حال دا چې حدیث شریف کې دا راغلی مفهوم دی چې د دې ورځو فضیلت د رمضان څخه هم زیاته ده. دا کومې 10 ورځې دي؟ د ذوالحجې د میاشتې لومړۍ ورځ نه تر 10مې ورځې پورې، ذوالحجې د میاشتې لومړۍ ورځ څخه تر 10مې ورځې پورې، چې انشاء الله د یکشنبې په ورځ لومړۍ ورځ د ذوالحجې د میاشتې ده. یکشنبه لومړۍ ورځ د ذوالحجې د میاشتې ده. آینده دوشنبه انشاء الله، دغه دوشنبه نه بله دوشنبه، غالب ګمان همدا دی چې انشاء الله عرفې ورځ وي. نو دغه 10 ورځو کې الله تعالی ډېر هغه عبادات په دې کې راجمع شوي. یو خو مونږ او تاسو په دې کې د فرضي لمونځونه کوو، په همدغه ورځو کې د عرفې ورځ ده، په همدغه 10 ورځو کې د اختر ورځ ده، په همدغه 10 ورځو کې د قربانۍ ورځ ده، په همدغه 10 ورځو کې د حج ورځ ده، په همدغه 10 ورځو کې د روژې نیولو فضایل دي. دا ټول د اسلام محاسن او فرایض په همدغه 10 ورځو کې سره راټول شوي. که رمضان میاشتې ته وګورو، هلته یوازې روژه ده، اما دې کې څو رکنه سره یو ځای شوي. هم روژه په دې کې نیول کېږي، هم لمونځ په دې کې کېږي، هم حج په دې کې ادا کېږي، هم قرباني په دې کې کېږي. نو دغه ټول فرایض په دغه 10 ورځو کې سره راټول شوي. په دغه اساس د دې فضیلت په نور ورځو باندې زیات دی. رسول الله صلی الله عز وجل په قرآن کریم کې په دغه 10 ورځو باندې قسم خوري. آخري پاره کې سوره فجر آیت دی، الله فرمای والفجر وليال عشر، قسم دی په سهار باندې او قسم دی په 10 ورځو د ذوالحجې باندې. لیال عشر، 10 شپې د ذوالحجې د میاشتې دغه 10 شپې مراد دی په دې آیت کې. نو په همدغه اساس د ذوالحجې 10 ورځې اکثر خلک ورځې حسابوي. هغه ورځې چې حساب کې بیا یوه ورځ په دې کې کمه راځي، اتېره ورځو مونږ او تاسو حساب وکړل، ورځ په دې کې کمه راځي. اما که شپې حساب شي، شپې پوره راځي، 10 شپې راځي. ځکه الله تعالی په شپو باندې قسم خوړلی، ولیال عشر، او هغه 10 شپو باندې قسم دی چې د ذوالحجې د میاشتې لومړني 10 شپې دي. په دغه اساس د دغه ورځو هغه فضیلت د ذوالحجې د ذوالقعدې د میاشتې د آخري ورځې د ماښام څخه شروع کېږي، چې هغه د لومړۍ ورځې شپه حسابېږي. نو دغه لومړۍ شپه هم په دې کې شامل ده چې سبا لومړۍ ذوالحجه وي، نو دغه شپه چې تېرېږي دا هم په دې کې شامله ده، د اختر شپه هم په دې کې شامله راځي. نو په دغه 10 ورځو باندې الله تعالی هم قرآن کریم کې قسم خوري، او الله چې په هر شي باندې قسم یادوي هغه ډېر د عظمت خاوند وي. که مونږ قرآن کې وګورو، الله تعالی په قلم باندې قسم خوري. قلم څومره عظمت لري. که الله تعالی په زیتون باندې قسم خوړلی، د زیتون برکات او فواید څومره دي. که په هر شي الله قسم یاد کړی، هغه خامخا یو عظمت او رمز او حکمت لري. نو دغه 10 شپې چې ډېرې مبارکې شپې دي، الله تعالی د همدې مبارکۍ په اساس په دې 10 شپو باندې قسم یاد کړی دی.
رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ تاسو ته حدیث شریف کې فرمایي، دا حدیث د بخاري شریف حدیث دی، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من 10 ذي الحجة. فکال کې هیڅ داسې ورځې نشته چې په هغې کې نیک عمل الله ته دومره محبوب وي او د الله دومره خوښ وي لکه څومره چې د دغه 10 ورځو د ذوالحجې عمل الله ته خوښ دی. یعنی دغه 10 ورځو کې عمل الله ته دومره محبوب دی چې د کال په ټول کې دومره محبوب عمل الله ته نشته. صحابه چې دومره غټ فضیلت د دې ورځو ولیده، د هغو په ذهن کې سوال پیدا شو، ولی یا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. صحابه ولی یا رسول الله که یو انسان د الله په لاره کې جهاد وکړي، د دغه جهاد اجر هم د دغه 10 ورځو د نیک عمل څخه کم دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل بلې، په دغه ورځو کې نیک عمل کول د جهاد څخه هم ډېر فضیلت لري. إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يعد منهما بشيء. مگر د هغه مجاهد اجر به ډیر وي چې هغه خپل هم جهاد ته لاړ شي او خپل مال هم د الله په لاره کې ورکړي، هم د جهاد په لاره کې د الله په لاره کې مال مصرف کړي او خپل ځان هم د الله دپاره وقف کړي، شهید شي، هم خپل شهید شو هم مال خرج کړ، نو د دغه انسان اجر بیا د دغه ورځو څخه زیات دی. غیر د دې نه د دغه ورځو فضیلت پر مجاهد باندې هم زیات دی. په دې ورځو کې مسلمانانو کم کارونه باید زیات وشي؟ په دې ورځو کې اکثر علما فرمایي چې لومړنی کار چې مسلمان باید په هغې باندې ډېر جدیت او پابندي وکړي هغه جماعت سره لمونځ کول دی. جماعت سره لمونځ کول چې دا متاسفانه زمونږ او تاسو څخه پاتې دی. جماعت ته د هیڅ چا توجه نشته. که چیرې مونږ او تاسو خپل ځان ته هم وایم، تاسو ته هم وایم، کله چې مونږ او تاسو سفر لرو تیاره کې 6 ساعته 15 ساعته مخکې ایرپورټ ته ځو، میدان هوایي ته ځان رسوو، ساعت ځان ته اماده کوو. ښځې ته وایي چې متوجه اوسه چې زه ویده پاتې نه شم، لور او زوی ته وایي چې متوجه اوسه زه ویده پاتې نه شم، یو ملګري ته وایي چې ته بیا ماته په 12 بجو زنګ ووهه که چیرې ویده یم چې بیا راویښ شم. دومره تدابیر ورته نیسو. د لارې رابندي نظر کې نیسو، فریوی باندې مزه چې هلته کار کنسټرکشن په جریان کې دی، فلاني لارې باندې مزه چې داسې دی، دلته به بند پاتې شم، دلته به دا وشم. دغه ټول زحمت دی او دنیوي کار دپاره موږ وباسو، مګر هغسې چې الله په موږ فرض کړی دی هېڅکله مو دا ته فکر ونه کړه. سهار کور کې موږ تاسو د حیوان غوندې پراته یو، جمعې ته نه راځو. ماخوستن لمونځ کې ټول کور کې قرار تلویزیون ته ناست دي، مانځه ته څوک نه راځي. ماښام لمونځ کې قرار کیسې کوو، کتې وهو، مانځه ته څوک نه راځي. مسلمانانو الله زموږ او تاسو څخه پوښتنه کوي د دی، الله د خپل دین پوښتنه کوونکی دی. که هر څومره موږ غفلت وکړو د قیامت پر ورځ د دې حساب ورکولی شو. که ته یو ډاکټر سره اپوینټمنټ لرې، خو څو میاشتې مخکې، څو ورځې مخکې خپل کلنډر او تقویم کې لیکي چې فلاني تاریخ باندې په دومره بجو ډاکټر سره اپوینټمنټ دی، مګر د مانځه وخت د ځان سره یاداشت شته چې جمعه ماخوستن په 100 بجو ده، سهار لمونځ په 100 بجو باندې دی. لرې لرې مسافو ته 50 کیلومتره دپاره یو محفل ته ورتللی شي، خو 15 کیلومترو کې مسجد ته نشي راتللی، 4 کیلومترو کې نشي مسجد ته راتللی، 1 کیلومتر کې مسجد ته نشي راتللی. نو مسلمان دومره غافل باید نه وي. مسلمانانو کله چې موږ او تاسو ځان ته مسلمان وویلې، نو باید اسلام په ځان باندې تطبیق کړو، ځان اسلام ته تابع وګرځوو، اسلام ځان ته تابع مه ګرځوه چې څه ستا خوښ دی هغه به عمل کوې، هغه شی چې ستا خوښ نه دی نو هغه کیسه کې مه اوسېږه. لومړنی کار چې په دغه ورځو کې د مسلمان څخه غوښتل شوی د جماعت پابندي ده. څرنګه چې رمضان کې موږ پابندي کوو، په دغه 10 ورځو کې فضیلت د رمضان څخه زیات دی، نو باید د رمضان څخه ډېر پابندي په دې باندې وشي. دوهم کار چې په دې کې ډېر باید وشي هغه د الله تعالی ذکر دی، د الله یاد دی. ذکر په مختلفو معناو سره، که ته سبحان الله وایي، الحمدلله وایي، الله اکبر وایي، درود شریف وایي، تلاوت کوي، تفکر کوي، دا ټول په ذکر کې شامل دي. اما حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو د نورو اعمالو ترڅنګ په دغه میاشت کې 3 کارونه ډېر وکړئ، په دغه 10 ورځو کې وبخئ. فاکثروا فیه من التحلیل والتحمید والتسبیح. سبحان الله په دې کې ډېر وایي، لا اله الا الله په دې کې ډېر وایي، الحمدلله په دې کې ډېر وایي، والتکبیر او تکبیر الله اکبر په دې کې ډېر باید ولوستل شي. دا هغه ذکرونه دي چې پیغمبر ورته موږ او تاسو تشویق کړي یو. د تکبیر په اړه باندې مسلمانانو په دغه 10 ورځو کې تکبیر 2 ډوله دی. یو عام تکبیر دی چې په هر وخت کې مسلمان باید هغه زیات ووایي. یو خاص تکبیر دی چې هغه د عرفې د ورځې نه شروع کیږي. خاص تکبیر د عرفې د ورځې څخه شروع کیږي د اختر تر 4مې ورځې مازدیګر پورې، چې هغه تکبیرونه الله اکبر الله اکبر،
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. دا خاص تکبیر دی چې د عرفې د ورځې سهار څخه شروع کیږي د څلورم ورځې د اختر د مازدیګر مانځه پورې. هغې نه وروسته دا خلاصیږي. د هر فرض مانځه څخه وروسته هر نر او ښځه په دې باندې مکلف دی چې دا په لوړ اواز سره ووایي. غیر د دې نه عام تکبیر دا دی چې دغه تکبیرونه په دغه لسو ورځو کې په هر وخت کې باید زیات وویل شي. کور څخه حرکت کوي تکبیر ځان سره ووایه، موټر ته خیږي هم دا تکبیر ووایه، موټر ته حرکت ورکوي دا تکبیر ووایه، مسجد ته ننوځي دا تکبیر ووایه، د مانځه څخه وروسته یې ووایه، مسجد څخه وتلو وخت کې ووایه، دکان ته ننوتلو وخت کې ووایه، کالج او دفتر ته ننوتلو وخت کې ووایه. یعنې په هر وخت کې هم دا تکبیر باید د انسان په ژبه باندې وي، ځکه دغه لسو ورځو کې تکبیر ډېر زیات فضیلت او ثواب لري. همدارنګه په دغه لسو ورځو کې روژه نیول ډېر زیات فضیلت لري، نفلي روژې نیول. که څوک وکولی شي چې همدغه 9 ورځې د اختر نه غیر روژه ونیسي ډېر ښه عمل دی. که څوک 9 ورځې مکمل نشي نیولی هر دوشنبه او پنجشنبه ونیولی شي دا هم صحیح ده. یعنې هر څومره ډېر چې وکولی شي روژه ونیسي فضیلت یې ډېر دی. اما د عرفې د ورځې روژه نیول هغه بیا خپل خاص فضیلت لري چې آینده جمعه کې په هغې باندې انشاءالله خبرې کوو. په دغه میاشت کې صدقات او خیرات چې ستره صدقه په دې کې قرباني ده، د هغې نه غیر هر څومره صدقات او خیرات نفلي چې انسان ورکولی شي په دې میاشت کې ډېر اجر لري. صله رحمي، خپلو خپلوانو سره رابطه ساتل، که چا سره انسان روابط قطع شوي وي یو بل نه خفه دي، په دغه لسو ورځو کې باید د خپل روابط بیرته سره جوړ کړي. ځکه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هر هغه څوک چې غواړي چې الله تعالی د ده په روزي کې برکت واچوي او د ده عمر زیات کړي او د ده یاد دوامدار وساتي، ستا د مرګ نه وروسته هم ته یاد شي خلکو ته، خلک دې هېر نه کړي. فلیصل رحمه، دغه انسان دې صله رحمي وکړي، قطع رحم دې نه کوي. متاسفانه چې دا قطع رحم زمونږ او تاسو په ټولنه کې د هر شي نه زیات دی. ورور سره خفه دی، زوی پلار سره خفه دی، کاکا زوی سره خفه دی. ډېر لرې لرې خلکو سره به دوستي لرو، اما هغه خلکو سره چې دوستي باندې موږ ته الله امر کوي هغه مو ځان نه خفه کړي دي. په دغه لسو ورځو کې مسلمانانو دې ته ونه ګورو چې زه کشر یم یا زه مشر یم. هر هغه څوک چې ستا شرعي او دیني ورور دی او ستا باندې حق لري یا ته پرې حق لري هغه باید خوشحاله کړو. د حسن او حسین رضی الله عنهما په منځ کې یو اختلاف پیدا شو. په دغه اختلاف باندې دوی یو څو ورځې سره خفه وو. ورونه دي، د پیغمبر لمسیان دي، خو انسانان دي، پیغمبران نه دي. د انساني فطرت په اساس د دوی ترمنځ اختلاف پیدا شو. څو ورځې وروسته حضرت حسن رضی الله عنه ته خط لیکي چې وروره ته ما نه مشر یې، پر ما حق لري چې زه باید ستا خواته راغلی وی او ته مې راضي کړی وی، مګر زه غواړم چې همدغه فضیلت او شرف ته حاصل کړي. ته راشه ما خوشحاله کړه، راشه ما دلاسه کړه. یو بل ته پیغام لیږي. حسن رضی الله عنه راځي او خپل ورور په غېږ کې نیسي، بېرته هغه کوم کدورت یا کوم اختلاف چې و د منځه ځي. همدارنګه دغه کار د ډېرو صحابو ترمنځ شوی چې یو صحابي ولو که مشر هم دی خو بل ته وایي چې ته راشه ما راضي کړه تر څو دغه فضیلت ته واخلې، دغه شان، دغه منزلت، دغه مقام ته باید حاصل کړي، دغه اجر کار کې ته باید مانه مخکې شي. مګر نن سبا مسلمانانو موږ او تاسو ډېر عادي عادي خبرو باندې اکثر مسائل زمونږ او تاسو د دنیا په سر باندې دي یا د دنیا دغه مشکلاتو باندې دي چې هغه اصلا هیڅ ارزښت نه لري موږ او تاسو ته. هر چا سره چې کینې د خبرې پوښتنه کوي یو داسې مسله به درته یاده کړي چې اصلا د اختلاف وړ نه دی، مګر موږ او تاسو هغې نه ډېره غټه مسله جوړه کړې وي او ورونو سره مناسبات خراب وي. نو دغه لسو ورځو کې بېرته صله رحمي کول، دوباره خپل مناسبات ښه کول، خپل مسلمان ورور په غېږ کې نیول، هغه د دښمني او کینه او حسد په محبت باندې بدلول، دا د دغه لسو ورځو خصوصي خاصیت دی چې دغه لسو ورځو کې باید دا کار ترسره شي. توبه او استغفار، الله ته رجوع کول. د توبې دروازه مسلمانانو همیشه خلاصه ده. که انسان څخه هر څومره غټه ګناه شوې وي د بنده حق که در باندې دی د بنده حق ادا کړه، بیا الله ته رجوع وکړه. الله تعالی هېڅکله تا د خپل دربار څخه نه ردوي. د الله تعالی دربار د توبې دروازه همیشه هر انسان ته خلاصه ده. یو تعداد مسلمانان که یو ګناه وکړي بیا دی فکر کوي چې ما خو ګناه وکړه نور زما هېڅ عمل نه قبلیږي، نور زه باید نورم په دې ګمراهیو کې سر شم، نورم دی په ګناهونو کې غرق شي او غرق شي. ما خو فلاني ورځ روژه خوړلې زه نور باید ټول عمر کې روژه ونه نیسم، ما حرام خوړلی زه باید نور دا کارونه ونه کړم. اما په دې فکر نه کوي چې د الله تعالی دربار ډېر لوی دی، د الله تعالی دروازه د توبې همیشه خلاصه ده
او دغه لسو ورځو کې بالخصوص بیا د عرفې په ورځ باندې خصوص الخصوص الله تعالی د مؤمنانو توبه قبلوي. الله تعالی ټولو مؤمنانو ته خپل لاس اوږدوي چې دوی توبه وکړي، الله تعالی د دوی توبه قبوله کړي. دغه لسو ورځو کې مسلمانانو مخکې هم ما وویلې چې د دې لس ورځو یا لس شپې د کال په ټولو شپو فضیلت لري. یعنی تهجد په نورو ورځو کې دومره اجر نه لري لکه څومره چې په دغه لسو ورځو کې لري. په دغه ورځو کې بیا عبادت دومره اجر نه لري څومره چې په نورو ورځو کې دومره اجر نه لري څومره چې په دغه ورځو کې لري. او بیرته هغه ابتدایي خبره هم کوم چې د دغه لسو ورځو فضیلت د رمضان پر میاشتې باندې هم ډیر دی. نو په دغه اساس مسلمان باید د لسو ورځو ته ډیر زیات توجه وکړي. دا لسو ورځې کوم لسې ورځې دي؟ د لومړۍ ذوالحجې څخه تر لسم د ذوالحجې پورې، چې د یکشنبې په ورځ لومړۍ ذوالحجه ده، د اختر تر لومړۍ ورځې پورې دغه لس ورځې جریان لري. دغه لس ورځو دپاره ځینې احکام هم شته مسلمانانو، او دغه حدیث شریف موږ او تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی. هغه هم په صحیح مسلم کې دی چې د حدیث شریف مفهوم داسې دی چې هغه انسان باندې چې قرباني لازمه وي، واجبه وي، یا هر هغه انسان چې د قرباني اراده لري، حیوان اخیسته یا نه دی اخیستی، نو کله چې د ذوالحجې لومړۍ ورځ داخله شي، دی د نور د خپل بدن ویښتان نه اخلي، خپل نوکان د نه اخلي، حتی خپل د مخ ویښتان د نه اخلي. دی د دې څخه پرهیز وکړي تر اختر ورځې پورې. د اختر په ورځ چې کله دی قرباني وکړي او د خپل د قربانۍ غوښې څخه وخوري، بیا دې دغه کارونه وکړي. اما دا چې اکثر مسلمانان اوس خپل قربانیان خارج ته لیږي د مسکینانو دغه مصلحت په اساس باندې، نو دوی ته د اختر ورځې د لمانځه څخه وروسته دغه اجازه حاصله ده، خصوصا چې دا زمونږ او تاسو هغه هېوادونو د ساعتونو په منځ کې ډېر تفاوت دی. نو چې د اختر لمونځ وشي بیا انسان ته دا کار جواز لري. نو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث دی او حکم دی چې ویښتانو اخیستل، سنتونو اخیستل، د تخرګ ویښتان، نامونه لاندې ویښتان، نوکان اخیستل دا جواز نه لري د اختر تر لمانځه پورې. اما هغه چاته چې دی قرباني کوي، که څوک د قرباني اراده نه لري، بیا دا حکم هغه ته نه دی شامل. په دغه لس ورځو کې مسلمانانو هغه انسان ولو که حج ته هم نه دی تللی، اما د دغه محبت او شوق او اراده د حج وي او د الله څخه د حج آرزو او غوښتنه کوي، نو دی هم حاجیانو سره شریک دی. که حاجي د عرفې په ورځ د عرفات په میدان باندې ودرېږي، دعا کوي، هغه دعا الله قبلوي. موږ او تاسو ته الله تعالی دلته مغه عرفه راکړې. حاجي ته عرفه د عرفات په میدان کې دی، موږ او تاسو ته عرفه په همدغه ملبورن کې دی. په همدغه ورځ باندې روژه ونیسه، په دغه ورځ توبه وباسه، په دغه ورځ الله ته رجوع وکړه. که حاجي احرام کې دغه کارونه ورته جواز نه لري، لکه نوکان اخیستل یا ویښتان اخیستل، همدغه کارونه ته هم دلته مه کوه. نو په دغه لس ورځو کې حاجي هلته تکبیر وایي، موږ او تاسو دلته تکبیر وایو. تقریبا دغه انسانان چې حج ته نه دي تللي، حاجیانو سره په ډېرو مناسکو کې شریک بلل کېږي. نو په همدغه اساس الله تعالی دغه اجر غایبانه هغه مؤمنانو ته ورکوي چې دوی شوق او اخلاص د همدغه عمل لري. الله تعالی دې موږ تاسو ټولو ته توفیق راکړي چې د دغه ورځو هغه حرمت او عظمت وساتو، او په دې کې هغه څه چې موږ او تاسو نه غوښتل شوي دي هغه ترسره کړی شو. Brothers in Islam,